عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. لأبو هريره رضی الله عنه څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: کله چې یو انسان مړ شي ټول اعمال یې له منځه ځي پرته له دې درې عملونو: صدقه جاریه، داسې علم چې ګټه ترې اخیستل کیږي، او نیک اولاد چې دعا ورته کوي.